د ګیلمن چې د مرګ نه یو څو ساعته وړاندې خپلې مېرمنې سره خپلې ښځې سره خبرې شوې، هغه ویډیو کال مکمل طور باندې تاسو سره شریکوم چې دوی څه ویلي. دا احساسات وو چې کله ما ورته وویل چې زه ګیلمن یم. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر دردونکې پیښه څو ورځې وړاندې شوې. اوس دغه تصویرونه څه ویډیوګانې او یو ویډیو کال په سوشل میډیا باندې چلیږي چې ګیلمن چې د پښتنو یو هیرو هغه خپلې مېرمنې سره خبرې کړې وې. د مرګ نه مخکې هغه ورته څه داسې پیشنګویي کړې وه. قدرمنو ټوله خبره داسې وه چې کله دا د جیل نه رها کېدو په دغه دوران کې د خپلې ښځې ته ټلیفون کړی. په دغه ټلیفون کې چې کله د خپلې ښځې سره خبرې کولې نو هغې ورته دا خبرې کولې چې په تا باندې خو ظلمونه نه کېږي او ته څومره وهلې، ستا خو به وجود هم ډېر زیات خوږ وي او داسې مختلف قسم دردونکې خبرې، ډېرې زیاتې زړه دردونکې خبرې ورسره کولې. او ده ورته بیا دا ویل چې زه راخلاص شوی یم، خو بیا هم ښځې یقین نه کولو، یعنې دا په جیل کې بندي و، په دې باندې هېڅ چا هم دا یقین نه کولو چې دا به بیا راخلاص شي. نو خپلې ښځې سره بیا د خلاصېدو نه پس ده ویل چې ما څه د هېڅ چا نمبر هم نه و، صرف او صرف د خپل کور نمبر راته یاد و. نو ده په دې وجه باندې بیا خپلې ښځې سره رابطه کړې وه، ځکه چې نمبر ورته یاد و، هغې سې چې رابطه کړې وه دغه خبرې ورته کولې. د هغې یقین هم نه راتلو، خو بیا هم چې ده ورسره خبرې وکړلې، ټولې کورنۍ ته د خوشحالۍ خبر ورکړو چې زه راخلاص شوی. او همغه وه چې نن د ده ژوند پوره و، نو نن هغه د تورو خاورو لاندې دی. الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي. داسې تصویرونه، داسې ویډیو کال په سوشل میډیا چلېدو چې د دا خبرې دي پکې. نو موږ غوښتل چې تاسو سره یې دغسې تفصیلي شریک کړو. دا و د ګیلمن باره کې د هغه ټلیفون تفصیلات چې دغه هغه وخت کې ورسره خبرې خپلې ښځې سره کړې وې کله چې دا د جیل نه رها شو. قدرمنو دوا ورته کوئ، الله تعالی دې هغه جهان ښکلی کړي. ستاسو هم ډېره مننه، تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا وکړه. خوشحاله اوسئ.